د پاکستان د ملي امنیت سلاکار معید یوسف وایي چې لویدیځ ځانګړې توګه امریکا د طالبانو په خطر میلیونونه افغانانو ته سزا ورکوي. نوموړي د آلمان مونیخ ناستې ته په خبرو کې ویلي چې لویدیځ باید د افغانستان لپاره یوه عملي تګلاره پر مخ یوسي. د هغه په وینا په افغانستان کې تر 15 میلیونه ډېر وګړي په ډېر بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي او امریکا نه باید د یو شمېر خلکو په خاطر ټولو افغانانو ته سزا ورکړي. د یادونې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایډن څه موده وړاندې د افغانستان له کم 10 میلیارده ډالر مالي شتمنۍ څخه 3.15 میلیارده یې د سپتمبر پیښې قربانیانو باندې د ویشلو لپاره ځانګړي کړي دي چې د نوموړي د پریکړې په کور دننه او بهر توند غبرګونونه راپارولي دي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.